په واڼه کې په قومي مشرانو او دیني عالمانو د لاسي بم برید کې 7 کسان ټپیان شوي. د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې د قبایلي قومي مشرانو او دیني عالمانو د ناستې په ځای کې د لاسي بم برید کې 7 کسان ژوبل شوي چې پکې د دریو حالت اندېښمن ښودل شوی دی. د پاکستان دولتي چارواکي وایي دغه برید 13 ورځ په واڼه بازار کې د صحت د سیمې مشر د دفتر سره نږدې د دیني علماو او د احمدزي قامي جرګې یو مخور مشر ملک جمیل وزیر په ځای کې شوی. ټپیان د درملنې لپاره د واڼه مرکزي روغتون ته رسول شوي دي. د روغتون چارواکو تایید کړي چې 7 ټپي کسان روغتون ته راوړل شوي چې پکې 3 تنه د لومړنۍ درملنې وروسته دیره اسماعیل خان ته لیږدول شوي چې وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. د روغتون سرچینې وایي په ټپیانو کې شمس الدین، سلیم، مولانا سیف الدین، بلال، ملک نورزمان، جابر او مولانا سلطان شامل دي چې د دغو ټولو ژوبلو حالت ښه دی. پولیس وایي د پیښې ځای ته رسېدلي برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی. ټولې لارې بندي شوي او د برید کوونکو پر ضد چاڼیز عملیات روان دي. د واڼه سیمې مرستیال کمیشنر بشیر خان د قومي مشرانو او علماو ترڅنګ د ټپیانو د درملنې په موخه په علاقه کې بیړنی حالت اعلان کړی او پولیسو ته په برید کې د ککړو کسانو د نیولو ټینګار کړی او ناروغانو ته د ډیره اسماعیل خان روغتون ته د رسولو لارښوونه کړې ده. په جدي توګه د دې چاودنې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې او نه حکومتي چارواکو په چا تور پورې کړی. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په وروستیو میاشتو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي او د زیاترو پکې ذمهواري د تحریک طالبان ډلې منلې. خو په 9 د نومبر د پاکستان حکومت او ټي ټي پی د 1 میاشتې دپاره د ډزبندۍ اعلان کړی دی خو بیا هم ورته پیښې روانې دي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان.